بوډا او د لیوانو پلونه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، بوډا او د لیوانو پلونه ناول درېیمې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. هغې یوازې وخندل او پرته له دې چې ټیکری له سره لرې کړي بړستن یې پر ځان ورکش کړه. ما هم یوه شیبه د شغالانو انګولاو ته غوږ نیولی و. بیا مې د څراغ پلته ټیټه کړه او په داسې حال کې چې زړه مې دربېده او ټټر مې په خولو لومدو د هغې په بړستن ورننوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل پر خړو شونډې یوه نرۍ مسکا پرته وه او په سترګه کې چې دروازې ته یې وچه نیولې وه یوه مرموزه ځلا ښکارېده. ورو یې وویل لکه چې چا یې راوړ. د رښتیا ویل له دهلیز نه د پیالو د رېږدېدا غږ راته. بیا دروازه خلاصه شوه. ورور مې چې په یوه لاس کې پتنوس او په بل لاس کې چایجوش نیولی و کوټې ته راننوت. دواړه یې پر غولي کېښودل او منډه یې واخیسته. په غوسه مې پسې غږ کړ سړی نه یې؟ ده په داسې حال کې چې بوټونه یې په پښو کول په لوړ غږ یې وویل لالا پر دام مې مرغۍ راټولې وې. له دې سره یې له وره نه درب ویست. ما سر وخوځاوه. بوډا وویل د څه شي دام؟ ما وخندل هېڅ. سهار یې یو دوه ګامه ځمکه توره کړې وه. بس غلبیل ته لښته ودروي ترې لاندې یو څو دانې غنم واچوي او چې کله خړې مرغۍ دانو ته ورنږدې شي نو له ورسۍ نه په لښته پورې تړلی تار ورکش کړي. بوډا وخندل. ما له چایو دوه پیالې ډکې کړې او په خندا مې وویل ښه کیسه دې کوله. شونډې وخوځېدې. سهار د میرې په تیره غږ له خوبه را بیدار شوم. هغې چیغې وهلې لغړې پمنې د خوني لورې اوس مې په سترګو هم راننوځې. له دې سره زما د کوټې دروازه خلاصه شوه. جینۍ په ډکو سترګو کوټې ته راننوته او ورته نږدې یې سر پر زنګانه ولګاوه. زړه مې درد وکړ. ولاړ شوم او د هغې تر څنګ کېناستم. ورو مې وویل ګوره ته باید غټ زړه ولرې. هغې سر هسک کړ. شونډې سره سریښ وې خو له سترګو نه یې اوښکو منډې وهلې. ما خوله خبرو ته جوړوله چې د کوټې تر مخ مې د چایجوش تر غړېدو غږ واورېده. د دریڅې پرده مې چوله کړه. یو تور چایجوش په چوتره کې ړنګ پروت و او له لمدې ځمکې نه تاوونه پورته کېدل. پرده مې پرېښوده. جینۍ ته مې مخ ور واړاوه. ګوره میره مې. خو د هغې ژړا زما په خوله کې خبره وچه کړه. سر یې زما پر ښۍ اوږه کېښود او د ماشومانو غوندې په چیغو چیغو وژړل. وروسته په ژړا کې وویل ابۍ نه ده ګرمه د هغې د زړه پرار یعنې ټپ لا نه دی سره ورغلی خو ما سپین سترګي وکړه او چای مې وروړ. زه سپېره باید دومره زر نه وای ورسره مخامخ شوې. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. د هغې پر سر مې لاس کېښود او مې ویل نه سپېره نه یې زما زړه یې. له دې سره یې سر پورته کړ او زما پر کیڼه اوږه یې ګوتې ټینګې کړې. هغې ورو ورو ژړل او ما هم پرېښوده چې زړه یې تش شي. کله چې یې ژړا سلګیو ته ځای پرېښود نو په خندا مې وویل شیرینو خو ما دومره کمزورې نه بلله. سر یې پورته کړ. په څېره کې ژړا او مسکا ګډه سره ښکارېده. تر یوې سلګۍ وروسته یې وویل اقربه زما نوم دې له کومه زده کړ؟ ما وخندل ځکه چې شیرینه شیرینو وي. شونډې مسکی شوې. ما وویل زما لپاره چای نه راوړې؟ هغې وخندل خو ته به هم چایجوش له ځمکې وولې. په چټکۍ سره مې لاس ور وغځاوه. تر پسې مې ونیوله او په خندا مې وویل نه زه به دې وخورم. په خندا ولاړه شوه. ټیکری پر مخ کش کړ او له کوټې ووته. زه هم انګړ ته لاړم. له څانه مې اوبه راویستې مخ مې پرېمینځه او کله چې بیرته په کوټه ننوتم د دریڅې پرده پورته شوې وه. پر دسترخوان چای او ډوډۍ پراته وو او شیرینو هم بړستنې په بوغبند کې تړلې. پیاله مې راپورته کړه. هغې ته مې وکتل. خړه پړه ښکارېده. په ډکه خوله مې وویل نن به یو دوه کمیسه درته راوړم. وی خندل نه په همدې کې به ګزاره وکم. هغه په یو جوړ جامو کې راغلی وه او جامو ته یې ضرورت درلود. ما ورته وویل په یو جوړ جامو کې ګزاره نه کیږي. دا راته ووایه چې څه ډول رنګ دې خوښ دی. هغې راته وویل هر رنګ چې ستا پر زړه برابر وي. یوه شیبه غلې شوه او بیا یې وویل خو په یوه شرط. خندا راغله. کوم شرط؟ هغې راته وویل دا شرط چې ابۍ یې ونه ویني. خندا مې زور ونیوه. لیونی نو څه وخت به یې اغوندې؟ هغې په شرمېدلي غږ وویل ماخوستن ماخوستن.
ما وخندل. د چایو تشه پیاله مې پر دسترخوان کېښوده او ولاړ شوم. شونډې وخوځېدې. چېرته؟ ما ورته وویل یو ځل له میراو نه د اوبو د وار پوښتنه کوم، بیا له هغه ځایه بازار ته ځم، بل څه خو به دې نه وي په کار؟ هغې راته وکتل او د ځواب پر ځای یې په شرمېدلي غږ وویل اقربه. له دې سره رامخته شوه، زما پر ږیره لاس تیر کړ او کله چې مې د هغې ګوتو ته وکتل نو په سپینو ګوتو پورې 2-3 تاره اوږده پیچلي ویښته ځړېدل. بوډا غلی شو. تشه پیاله یې د ډکولو لپاره رامخته کړه او بیرته پر خبرو راغی. زویه څه درته ووایم، ما د لومړي ځل لپاره خوشحالي موندلې وه او له ژوند نه مې خوند اخیسته. د ورځې ټوله ستړیا به مې د شیرینو په لیدو له یاده ووته. هغه هم ورو ورو راسره روږدې شوه او وپوهېده چې پر ما ګرانه ده. جامې مې پاکې شوې، خوراک مې سم شو، له هغې سره مې خوله په خندا روږدې شوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو د میرې وینه نه ورګډېده. په مازې خبره به یې سپکې سپورې ورته ویلې او تل به یې له څڼو نیولې وه. خو دې به هېڅکله ما ته څه نه ویل. ټوله ورځ به د کور په کار اخته وه. لاسونه به یې د لوښو په مینځلو غوړ وو او پزه به یې د نغري رو توره کړې وه. خو ماښام به له ما سره په پاکو جامو او پرېولي مخ ناسته وه. شیرینو خوشحاله ښکارېده. هېڅ وخت به یې زما تر مخ د خپل پلار کور نه یاداوه. خو د شپې به یې په خوب کې له مور او وروڼو سره خبرې کولې. 1-2 ځله مې ور یاده کړه چې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ورشي. دې به نن سبا راته کول، خو بیا وپوهېدم چې میره اجازه نه ورکوي. اخر د واده په 3مه میاشت د خپلې مور په مرګ د پلار کور ته لاړه. 10 ورځې یې تېرې کړې او کله چې بیرته راغله رنګ یې زیړ ښکارېده. میرې به سپکوله، پوچ و پاش به یې ورته ویل، خو دې به هېڅکله پر خوله نه راوړل. میرې ته به یې ابۍ ویل او د هغې له ناروا سره سره به یې تل ښه چلند ورسره کاوه. خو کله کله چې به ډېره سخته پرې راغله نو د ژړا لپاره به یې ګوښی ځای غوښته. بوډا یوه شېبه غلی شو، ما ته یې وکتل او بیرته یې شونډې وخوځېدې. یوه غرمه له کاره ستړی کور ته راغلم. وار له واره مې په چوتره کې له غوښو ډک کاب ته نږدې پر خړ پوټي د وینو داره تر سترګو شوه. بیا د وینو لیکه په څاڅکو بدله شوې وه او کله چې دالان ته ورننوتم زړه مې ولړزېده. د شیرینو د مټ یوه خوا کمیس او د ټیکري پیڅکه په وینو سره و او میرې مې د هغې د مټ په ټپ سوځېدلې ټوټه یې ښوده. د میرې چې کله سترګې راباندې ولګېدې نو ورخطا غوندې شوه. زما خو شیرینو په خوله کې ورولوېده او په بیړه یې وویل غوښه مې وړوله چې چاړه خطا شوه. له دې سره مې میره په ژړا له دالانه ووته. په بیړه د شیرینو تر څنګ کېناستم. د وینې د تم کېدو لپاره مې د ټپ تر پورتنۍ برخې ګوتې راوګرځولې. په بل لاس مې له جیبه دسمال راویست او نیولی ځای مې ټینګ پرې وتاړه. هغې ته مې وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې او کله کله به یې په تندي کې د درد له لاسه ګونځې جوړېدلې. د هغې له نیولې څېرې نه وپوهېدم چې د ډېرې وینې د بهېدو له امله یې زړه کمزوري کوي. ځکه مې تر مټ ونیوله او په کوټه کې مې بړستن ورباندې اواره کړه. هغه وخت زموږ په ټوله ولسوالۍ کې ډاکټر نه و، ځکه نو د کلي ملا ته چې د ډاکټرۍ په کارونو کې هم ګوتې وهلې ورغلم. هغه په هاوان کې 2-3 ډوله بوټي سره وټکول. بیا یې له سپینو پوډرو سره چې د ده په وینا د چرک مخه یې نیوله ګډ کړل او رایاده یې کړه چې تر ټپ یې وتړه. کله چې بیرته کور ته راغلم نو میره مې د شیرینو تر څنګ ناسته وه او هغې ته یې د بورې شربت جوړاوه. زما په ورتلو میره ولاړه شوه او له کوټې ووته. په حیرانتیا مې شیرینو ته مخ ور واړاوه. د ابۍ پر زړه نن څنګه د رحم اوبه تېرې شوي دي؟ هغې څه ونه ویل. ما پر ټپ تړلی دسمال خلاص کړ او په داسې حال کې چې پر ټپ مې راوړي دارو یې ښودل. ورو مې وویل څه کیسه وه؟ شیرینو ورخطا غوندې شوه. هېڅ. ما ورته وویل ابۍ ولې د چاړې وار در باندې وکړ؟ په ورخطایي یې وویل ما په خپل لاس په خبره کې ورولوېدم. ګوره که چاړه ستا له لاسه خطا شوې وای نو پر ګوته ورغوي او یا به دې هم د لاس پر شاتنۍ برخه لګېدلې وای. مټ یې څنګه ژوبلاوه؟ سر یې وځړېده. ما ورته وویل زړه دی، خو دروغ ویل ښه نه دي، هغه هم د ښځې او خاوند ترمنځ. په ژړغوني غږ یې وویل ابۍ په چودره کې غوښه میده کوله. کله چې ما ورته وکتل نو ډېره ورسره په تکلیف وه. باید یو چا د غوښې بڅري ورته نیولي وای. ځکه یې تر څنګ کېناستم او غوښې ته مې لاس ور وغځاوه. خو دې کار هغې ته خوند ور نه کړ. په خوشکې یې پورې وهلم او په لاس کې نیولې تېره چاړې زما مټ ته سیخه شوه.
بوډا غلی شو، ماته یې وکتل او ویې ویل زویا مینه تل میدان وړي. د شیرینو زغم او تر ځان تېرېدنې اخر میره وژړوله. د زړه خیر یې اوښکو راوویستل او د خاوند تر مړینې وروسته یو ځل بیا پر کور زړه ولګېده. نور نو په کور کې د سپکو سپورو پر ځای د خندا غږ اورېدل کېده. میرې به مې له شیرینو سره د کور په کارونو کې لاس وړ. دواړو به په یو ځای ډوډۍ خوړه، کیسې به یې کولې او تر غرمې وروسته به چې کله چوترې سیوری پیدا کړ نو دواړې به پر زاړه لیمڅي ناستې وې او ګریوانونه به یې جوړول. ژوند په خوښۍ تېرېده، خو وروسته ما او شیرینو دواړو ته یوه اندېښنه راولوېده، ځکه زموږ د واده 3 کاله تېر شوي وو، خو اولاد مو نه کېده. دمونه مو وکړل، تعویزونه مو په غاړو وځړول، پر زیارتونو وګرځېدو، خو د شیرینو لمن زرغونه نه شوه. اخر چا راته وویل چې د غزني ښار ته یو ډاکټر راغلی، یو ځل یې هغې ته ورشئ. ما هم د هغه خبره ومنله. ډاکټر څه دوا راته ولیکل او څو میاشتې وروسته شیرینو په شرمېدلي غږ راته وویل چې په وجود کې یو بل زړه هم دربیږي. زویا، انسان هغه وخت د سکون احساس کوي چې اروا یې پر قراره شي. نور مې نو هیڅ غم نه درلود او څه مې چې لرل په هغه خوښ وم. خپل ژوند مې پر پاچاهۍ نه ورکاوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو هر څه بدل شول، هر څه. آخر نیکمرغي مخ رانه واړوه. بوډا غلی شو، ما ورته وکتل، څېره یې خواشینې وه او پر پزه یې تر پخوا ځړېدلې راته ښکاره شوه. بیرته یې شونډې وخوځېدې او پر خبرو راغی. زویا، یوه شپه مې د شیرینو په زګیروي سترګې رڼې شوې. څراغ مې ولګاوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي یې څاڅکي څاڅکي خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندنۍ شونډه ټینګه کړې وه. همغسې په زګیروي کې وویل ښه نه یم. ما یې پر تندي لاس کېښود. د چراغ په رڼا کې شونډې خندنۍ شوې، خو ډېر زر د درد څپه پرې راغله او په زحمت یې وویل اقربه، تبه مې نه ده، ابۍ ته ووایه. وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل، سترګې له اوښکو ډکې وې او پر شونډې یوه مړاوې مسکا پرته وه. له درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل اقربه، ته بیا مه راځه، د ابۍ په کوټه کې څمله. یوه شېبه یې تر مټو نیولی وم، په ځیر ځیر یې راته کتل او له یوه درد سره یې زما لاس پرېښود. ما پر تندي ښکل کړه، ورو مې وویل لیونۍ مه ورخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. له دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړم او په توره شپه کې مې د میرې د کوټې ور وټکاوه. د هغې خوبیولی غږ مې واورېده. څوک یې؟ ما ورته وویل زه یم مالک. د ورلګید د لګېدو له غږ سره مې د وره په چاکونو کې رڼا ولیده. میرې مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلې وه چې خبره څه ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لار ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاستي ته لاس ور وغځاوه. زه د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. ساعت نیم به وتلی و چې د میرې غږ مې واورېده. هغې ویل چې شاپوګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډۍ و او د کلي ډېرو ښځو د دې تر لاس لاندې ماشومان زیږولي وو. ما هم څراغ راواخیست، د باندې ووتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیوله. شېبه وروسته مې یو ورخطا نارینه غږ واورېده. څوک یې؟ ځان مې ور وپېژانده. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهاوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړ او شېبه وروسته شاپوګۍ د لالټین په رڼا کې ښکاره شوه چې په کړوپه ملا زما خواته را روانه وه. 3-4 دقیقې وروسته بیرته د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خو دا ځل مې د چونګښو په کوروړا کې د شیرینو زګیروي او یوه نیمه چیغه هم اورېده. د هغې چیغو زما په زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غوږ پر توشکه ولګاوه او پر بل غوږ مې بالښت کېښوده. ښه شېبه نوره هم ووته او بیا یو دم نیغ کېناستم. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته او په غوږو مې د یوه ماشوم د ژړا تېرې کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر فرش تندی ولګاوه او د شکر پر سجده پرېوتم. خو یو ناڅاپه مې د میرې چیغو په زړه کې غځېدلې خوښۍ بیرته راټوله کړه. زړه مې له خولې راووت او په توره شپه کې مې پر تړلي وره ور منډه کړل. سر مې پر دړه ولګېده او د شا پر تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل مخ یې د ورسۍ خوا ته واړاوه. ورو یې وویل لکه چې بیا واوره پیل شوه. غږ یې ژړغونی و او کله چې مې شیشې ته وکتل اسمان وریځ و، خو د واورې اورېدل مې ونه لیدل. وروسته مې د بوډا لړزېدلي لاس ته پام شو
چې د تندي له خوا یې پر ویښتو تیر کړ، خو زه وپوهېدم چې په دې چل یې د لاس په ورغوي خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل، د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی و او ښه مې دا وګڼله چې یوه شېبه یې یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شوم. بوډا وویل څه کوې؟ ما ورته وویل ډوډۍ راوړم. زړېدلې شونډې خندا سره ویډې کړې. وږی یې؟ ما وخندل. وخت یې نه دی؟ په خندا یې وویل کېنه زوروره، اوس دې زما د زړه غوټې راوسپړلې، پرېږده چې یو څه تش شي. ما هم له خدایه همدا خبره غوښته. پلتۍ مې ووهلې او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې وغځوله. زما د خوشحالۍ عمر لنډ و، داسې لکه یو خوږ خوب. په سبا یې د شیرینو پلرګنۍ راغله او جنازه یې خپلې هدیرې ته یوړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناست وم او ماخوستن به مې وروسۍ یو 2 ګولۍ تر ستوني تېرې کړې. وروسۍ زموږ په خلکو کې یو دود دی. کلیوال تر څو ورځو په خپل وار د کورنۍ نارینه ډوډۍ ته بیایي. ښځینهو ته پوخ دیګ ورلیږي او په دې توګه خپله غمشریکي څرګندوي. ما چې به هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به د میلمنو کوټه درلوده نو هملته به مې سر ولګاوه، که نه نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. 3-4 ورځې مې پر خپل کور پښې نه ورتلې، خو اخر مې د مجبوریت له مخې کور ته مخه کړه. چوپه چوپتیا وه، ان د کوټو دیوالونه هم خوابدي ښکارېدل. بایره مې په دالان کې ولیده چې په چوشک کې شودې اچولې. کله چې یې سترګې راباندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه، سترګو ته یې ټیکری ونیوه او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شېبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې وره ته ور وغځاوه. زویه، ملایان وایي چې د قبر تر تیارې بله ویره نشته، خو ما په ژوندوني قبر ولیده. ګام مې واخیست، د کوټې ور په غنجا راپسې پورې شو. پرده مې چوله کړه، سترګې مې وغړولې. پر خړه درۍ یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هیڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، پر میخ ځوړند ټیکری او ان د هغې رانجه و سلایي هر څه له کوټې ایستل شوي وو. داسې احساس مې وکړ لکه یوه لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، داسې تیاره ګودال ته چې د وتو لار ونه لري او له مارانو او لړمانو ډک وي. پرده مې نوره هم پورته کړه او کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په آینې کې خپلې څېرې ته پام شو. پر دیوال ځړېدلې آینې ته ورنږدې شوم. دې آینې ته یوازې څو ورځې مخکې ولاړ وم. په بریتونو کې مې یو سپین ویښته ښکارېده، خو په ګوتو نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې وویل اقربه، ما بیا ډېرېږي. خو اوس مې ږیره او ویښته له سپینو خلو ډک وو او څېره مې دومره ګونځې ګونځې راته وایسېده لکه د 4 ورځو پر ځای چې کلونه راباندې اوښتي وي. بې اختیاره مې آینې ته لاس ور وړ او پر ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورېده. لاندې مې وکتل، پر یوې سرې رنګه ګومنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم، ګومنځ مې له غولې راپورته کړه. د ګومنځې په خاښونو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته ځړېدل. بې اختیاره مې ګومنځ په ټټر پورې ونیوله. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شېبه مې په ټیټ غږ وژړل، بیا ستوني ستاخ پرېوتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خوا ته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل اقربه، دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شې. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. کور داسې راته وایسېده لکه خولۍ چې راباندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم، په دالان کې مې میرې ته ورغږ کړ. هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چېرته؟ ما ورته وویل نه پوهېږم. میرې راته وویل څومره وخت؟ ما ورته وویل نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل باید د یو څه وخت لپاره چېرته لاړ شم، که نه نو زړه مې چوي. د میرې غږ ژړغونی شو. موږ چا ته پرېږدې؟ ما ورته وویل خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه د یوه کوچني چیغې پورته شوې. میرې مې وویل پر ماشوم څه نوم کېږدم؟ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم. میرې راته وویل یو ځل خو یې ووینه. ما ورته وویل نه. بوډا غلی شو، ما ته یې مخ راواړوو. په سترګه کې یې اوښکې رغړېدې، خو شونډې خندنۍ وې. همغسې په خندا وویل اوس به یې وخت وي. حیران شوم د څه شي وخت؟ راته ویې ویل د ډوډۍ.
بوډا او د لیوانو پلونه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د ناول دریمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.